السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران ورونو، الله دې وکړي چې ښه به وایه، جوړ روغ به وایه. دغه ساحه چې د تویکې کلي ته نږدې ده چې موږ د دې په لاره روان یو، دغه چې کوم سیل راوتلی دی په دغه ساحه کې راغلی چې دا د لاندې زراعت مځکه ونې د مڼو ونې دي، زردالۍ دي چې مکمل یې د خاورو تر شګو لاندې کړي دي او د کار ایستلی دي. او په دغه ساحه کې چې تاسو وینئ دا سیل راوتلی دی چې اوس موږ د تویکې کلي ته د میرداد یا جلګې ولسوالۍ ته چې کله ورګډېږو، دغه کلی دی چې د کلی شروع کېږي نو ډېرې خرابۍ په همدغه کلي کې پکې کړي دي. نو اوس موږ روان یو هغه ورونو چې دوی ته څه مالي کومک او مرسته کړې ده، څه پیسې ورته رالېږلي دي، انشاءالله هغه به ورته تسلیم کړو. نو الله پاک د دوی ته دغه پیسې چې دوی لېږلې ورته قبول منظور کړه او الله پاک یې ورته د جنت د ګټلو او لاسته راوړلو ذریعه وګرځوي. واقعا چې په دې کلي کې سیل ډېره خرابي پکې کړې ده، اوس هم ټول خلک لګیا دي په کارونو باندې. بس الله دې وکړي چې موږ د دوی دپاره د خدمت جوګه وګرځو انشاءالله. نور تاسو ته پیران ښه وخت او ښې شېبې غواړم. پاک الله مو مل شه.